هلکان چې داسې لږ زاګه باګۍ مزه کوي، ویښته لږ وران، لږ کم یا بلکل نه، ښایسته ږیره، درنې خبرې، په بدن کې زور. هلکانو پر دا قیسې مزه کوي. او د نن سبا هلکان توبې به وباسي او په دې نیټ باندې چې دا کوم حال جوړی دی د دې بعضو هلکانو، نو حیران به شي. یو بل له نسخې ورکوي چې د ویښتو د مزیداره کولو دا طریقه ده، او نسخه د دې چې د مخ دا ویښته به څنګ داسې ورکوي چې بیا نه راخیږي. نو چې هلک ویني او ډاکټر ته پروت وي او هغه ته په لیزر باندې د مخ د ویښته لرې کوي چې بیا راونه خیږي، نو سلام علی الدنیا. بیا په دنیا باندې سلام ویل پکار دي چې کله هلکان په لیزر باندې د کوم ځای ویښته وباسي د مخ چې بیا نه راخیږي. الله دې رحم وکړي.